دوستانو په دغه تېرو 15 کالو کې چې زه 15 کلن یم په 15 کالو کې ما دا درې شیان زده کړل چې لومړی ستاسو صحت ډېر زیات مهم دی، دوم پیسې ډېر زیات مهم دي، دریم ټولنیز اعتبار ډېر زیات مهم دی. تاسو کولی شئ چې ټولنیز اعتبار لومړی واچوئ، بیا صحت وروسته واچوئ، یا صحت مخته کوئ، پیسې وروسته کوئ. دا ستاسو خپل کار دی. ولې دا درې شیان پیسې، صحت او ټولنیز اعتبار ستاسو د بریا لپاره ډېر زیات مهم دی. دې ته توجه وکړئ او درې واړه تاسو ته قوت دربخي تر څو تاسو په ټولنه کې رشد وکړئ، پرمختګ وکړئ. که دا درې شیان ولرئ تاسو کولی شئ چې یو سالمه کورنۍ ولرئ. اوس پوښتنه دا ده چې تاسو څه زده کړه په دغه څومره عمر چې تاسو لرئ، ممکن 20 کاله، 15 کاله، 10 کاله، 40، 50، 60 کاله، دا په دغه عمر کې تاسو څه زده کړه په کمنټ کې راته ولیکئ. زه غواړم چې ستاسو د زده کړو څخه هم زده کړه وکړم.